د نوح علیہ السلام نه بعد یو لوی جلیل القدر پیغمبر چو هغه ادریس علیہ السلام. دا هم په خپل وخت کې ډېر لوی مهنت او مشقت د الله د دین لپاره کړو. آخري دته یو سودا پیدا شو په زړه کې چې دا ځنکدن څنګه شي. اوس دا علم خو سوا د خدای نه بل چاته نشته، یا هغه چاته پته چې د چا ځنکدنی او ساتي وزي. نو الله پاک ته یو التجا وکړه چې یا الله ما ته سکرات د موت خایا. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اے پروردگارا ز پتا سره پناه غواړم دغه سختو د مرګ نه. د مرګ سختۍ الله دې امان راکړي. عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کړی. امری ته وی چې وای لاندې در باندې سال تیرو. هغه صاحبہ سلور زرا کال می وشو چې مړی، او په سلور زرا کال کې د زنکدن تریخواله میلاد مړی نخ کته شوی. په دغه وخت کې چې زما الق تکم تریخواله رسیدلې او عامله د مړی نخ کته شوی. نو دا چونکه ډېر لوی تکلیف دی وخت دی، نو ځکه به حضور فرمایل چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. د مرګ د سختونه خدای ماته نجات راکړه. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما د چا زنکدن بچ سختو نو زما به خوښ نو، خو ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنکدن سخت لیدلې دی نو هغه نه رستو می بیا په چا انکار ونه. داسې سخت چې د سر زما په سینه باندې اډاڼاو، او دا رنگ مبارکی داسې سورو چې تاب ویل اوس به د مخ نوینه روز. علماء لیکي چې دا وخت کې تپوسو شو دی، اسرائیل نے تپوسو کو چې دینم زیات څه تکلیف شتا. هغه ورته چې یا رسول الله دا خو مې په روپۍ کې یو پیسہ تکلیف پتائی ہے. نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ټوله روپۍ تکلیف په ما کې ده، خو چې زما امت سره داسې سختی ونه. نو عرض داو چې سکرات د موت چې دي دا ډېر زیات سخت، ځکه په دغه وخت کې د ایمان د ګټې او د بیلات سودای. که دغه وخت کې د ایمان وګټلو خو عمر له کامیاب شوی، او که دغه وخت کې د ایمان بیلو دو نو عمر له تباه شو. یو بزرگ وفات کېده، ډېر علما ورته ناست وو، بزرگان ورته ناست وو. علماء وائی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دا بزرگ وای چې لا د لا دا معنا دا چې زدا کلمه نه وای. اسمره بزرگان چې ناس ټول په جړا شو.
چې دا دومره لوی سړی او په داسې وخت کې دی وایي چې لا زه کلمه نه وایم خدای تباه شو دا خو غرق شو. په دغه وخت کې د دې بزرګ نه هغه سکرات د موت څه وخت لري شو طبیعت ټیک شو. ا بزرګان ورته وایي چې دا پتا څه چلو مونږ درته اشهد ان لا اله الا الله وی او تاوی چې لا. ا بزرګ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وی چې لا تاسو سره جوخت شیطان ولاړو او زه ما ډیر سخت تګه ناغه سره یو ډک جامو ما ته وی چې تو وای چې خدایان دو دینو دا یخي وب بدر نو ما هغه ته وی چې لا وی چې دا حربه کامیاب نشوه نو بیا را ته وی چې یا مولانا قد نجوت اے مولانا خلاص ورانا نو بیا مې هغه ته وی چې لا خلاص شوی نه مخکې ډېر منزلونه پاتې نو ما دا الله ټکه هغه ته کولو تاسو ته مې نه وی چې زه کلمه نه. نو عزیزانو دا وخت کې شیطان لعین جخت ولاړی او کوشش دا کوي چې په دغه وخت کې تا ورغلو کی او دا د ایمان خزانه در نه واخلي. نو عرض میں داو چې ادریس علیہ السلام تا دا سودا پیدا شوا چې سکرات د موت وګورم دا د مرګ سختای وګورم نو د خدای عبادت به بیا نور زیات په شوق باندې کو. الله حکم کو اسرائیل علیہ السلام تا چرا والا په سکرات د موت زنکدن پر راوستو او ورته وخو سایت قبض کا بیا را ژوند دی و ودلیدل و یا الله ډیر خو خدای ز پتا پناه غواړم د دې سختای خدای دا خود برداشت نه بار سختی دا خود انسان د وس شې نه دی. بیا الله ته التجا کوي چې یا الله اوس مې د دوزخ کا تو شوق چې جهنم وګورم نستا یو عظیم یرب میں پڑھ کے پیداشی نستا عبادت بنور پر شوق کو اللہ ملائکو توئی چے بوئی زئی نو جہنم لے بوتلو جہنمی چی ولید او دے ورننوات دا سے ملائکی پکی ولیدی چی دا غید دے سپیگمو دا خلین دا اور لمبے واتی تپو سے ہوکو چی دا سوک دی او دا ولی ورتوی ادریس علیہ السلام دا زبانیه ملائکی دی دا آغا ملائکی دی چی دا جہنم پور تازہ کولو باندے مقرر دی او د خلی او د سپیگمونه د اور لمبه دی د پار اوزی چې دا د قهر او د غضب ملکی قرآن کې راضی کن چې خدت ته هو ټوپونه وها غاوره پتشي باندې او دا وخت ډیر نږدې دی چې سند الزبانیه زبم درته زبانیه ملکی راو غواړم خلاصي بده ته سوک تابت اخلاصی چو اس عزیزانو اندازہ ہوکئی کہ دا جہنم اغا ملیکی چھ دا چا دا خلی او دا سپیگمون دا وور لمبی ہوزی اور آغوختم در تا خدای وی اللہ دے امان را کی دا حکومت یو ماد گوڑ غند سپایی چھ در باندے لاس کی دی نو زان نش اخلاصو لے تانے تا دی بوزی او بیا دا تانے دار تیسمار خانی چھ او گورے نو ستیاره در باندې راغلی او
تیزونه اچي او د خدای ملائکه چې زبانیه وګوره چې د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي الله دې امان راکړي چې حالت بس ابل اورد یو سړی راغی نو هغه چرې ما داسې پتلو سم نه دی لیدلی او دې زمونږ د دې علاقې چې پلار ازینو داسې اسمان ته ګوري ځکه چې ټوپک موپک ور سره نو داسې اسمان ته ګوري نو بل اورد راغی پولیس نیولې نو پولیس انټاروګیټ کړو دا تلی ملی به ورته وهلی را وهلی نو چراغ نو دا سره داسې زوړند غوند خیره قسم یې سې چې ما ته وکړه نو مالا د قدرت خاوند د دې فرعون سر دې په دې سپایانو ټیټ کو دې بغردې دو څنګه اوس یو څو لختې پټاڼه کې د پولیس خړلې دي اوس څنګه روان دي ناسې دې پورې درته وایم چې یوسف علی السلام ځان سره یو سړی مقرر کړو دی به چې په شاهي دوره باندې روانو نو هغه به आवाज وکړو چې مغرور مشو شاهان شاهان دیگر است غاوره کې گما د بادشاہانو بادشاہ بل دی ته څه شي ته یې څه د بادشاہانو بل بادشاہ بل طرف نه باواز وشو چې لمن الملک اليوم داغه د قیامت د ورځې आवाज دی چې ملائکه باواز وکړي لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نو دا د دنیا بادشاہان په ټول سرنګون ولاړی دا جرأت په دغه ورځ څوک کولای شي چې هغه سر اوچت کی جزم بادشاہ لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک نو आवाज بوشي لله الواحد القهار د نن ورځ هغه بادشاہ دی چې یو دی او نن ډېر په قهر د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه به دین وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر دا 50,000 کال ورځ به د الله د قهر او د غضب ورځ الله دې امان را عزیزانو دې ته سوچ کوئ ځاننا فصلی بزرگان ما جوړوي چې صدر باندې پیښ نه نو ځان نم د نظام الدین اولیاء بچی جوړ کړي منځونه هم کوي او سجده هم لګوي او چې صدر باندې پیښ شي نو بیا صادر نخپه او باسي او د خدای نه باغیان شي دغه خدای ارڅ در باندې کولیش ارڅ کولیش زمون منزونه داسې دي لکه یو کوچی سره د خار سړی تل او نوکر ور سره چیلای به ولا ساتل منزونه به هم ډیر کول چرته به چې کتو د خار سړی به په منز ولاړ ا کوچی خیال کړی دی چې دا خو ډیر زبرګ دی جوړ منزونه ډیر چې اخر کې راتلو ته نو دا کوچی نه چیلای را پټی چې چیلای را پټی کړي نو کوچا ور پسې کور تراغو غاټ کوتا کور سراو او په دولاسي د دې اورته را پرې خو روزه ستا ویل داسې داسې کړي په دا ډېر المنزو په بارانه بدیم کاوه په وچه بدیم کاوه په لمده بدیم کاوه کور دوران شنو اله بله چیلای دی را پټی کړي تا خو ډېر منځونه کوله نو عرض میں داو چې دا ژوند د امتحان وخت دی امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې شو امتحان راغی او ثابت قدم پاتې شو دا منځونه به پکار راځي دا نیکی به پکار راځي نن د عظیم قهر دی د ملک کده چا د لور واده دی صاحب یو حال
لور واده ده روټای به کلب کې ورکړي کلب لکه تاسو ګورای ته ګورای چې کلب کې روټای ور کلبونه خو د ګورګانو سه روټای به انټرکان کې ورکړي خزی دیو نر دیو نرغه دی چې دړدړای امزان سره راوسته ځکه انټرکان ته چې څوک روټای لځي خو به خزم بوز اور درته چاوي انټرکان کې دعوت ته پکې نه وي ما خزا نشو بوتله ځان سره اول ته چې څوک خزا ځان سره بونی دی په انټرکان کې پریدي نه د انټرکان قانون دی چې دړدړای به بوزین او تباله ورزي کارډونو ته وګوره کارډونو ته وګوره د دوی د دیوځي یو کارډ د لسو روپوي بیا د خزه او د سړی لاس په ملاو شوی بیا په د سړی نامه لیکلی لاندې د بیگم نامه لیکلی پلانې او بیگم پلانې یعنی سړی ته وایي چې زما خزه دې مغواړي د خدایم په شرمونو شرم سملک شو دا پښتانه دي خو چې دوی ته ګورم په دې لارو کې جنجونو سر رواني امرګرو ته ما پښتانه وګوري چې رواني پښتانه شتا خټ کېدلی وريجه در باندې خوري ولاره ته دی وخیږي ها کو لا دا پښتانه رکه کا خدای دې په دوی سیلاب راوړي نن په اخبار کې وګورئ دي وزیرانو ته خلق ناست نو مال دا قوم دې چې جاری چاله حکومت دا ګران ک دې قوم ته وګوره درې میله کې جنېجو ته ګټ شي 3 میله په 3 میله سړک باندې دې جنېجو وزیر اعظم ته ګډې ده وزیر ورشي پټکیا ور په سر کې سو کوله ټوپای ور په سر کې دمراولی دوی هغه شلخای غوندې تماچ کوړای دمه تغاړه کې واچي دا پښتانه خدای دې د دې قوم نوغه او باسي دا نوغه ولا بارانونه دي بارانونه ځکه د توربېلې د بند تماشا کوا چې کله بدر باندې راشليږي بندر باندې روشله دا او د طوفان نو غوندې خزې د سړو نه وړاندې غشتیو سړی د خزو نه وړاندې هغه قهر انتظار کوي دا هغه قهر په دې قوم خدای پاک کوم عذاب ته ساتلې دي کابل غوندې خار کې اور بلې دی شي او لکونه خلق پکې کباب کې دی شي نو پاکستان کې نشي کېدی پاکستان کم مور راوړی او د پاکستان هغه حکومت وګوره د پاکستان هغه فوج وګوره فوجیان په مارشل الله راوستو د فوج وقار ختم د پاکستان حکومتونو جنگ خو اوګه ساروي خکولیش چې تر سپېګمو مورشي بیا جنگ کولیش د فوج بیره تبا ده خدای دې جنگ نه راوړي تب د دوی تماشه وکي بیا د مارشل الله په کیسونو کې دوی چې کومه مزه و ټول ملک فوج ته اعلان ته اوس فوج نه چې د نورو نمبر پر راغله دا نورو ګوري هغه قوم په پروري او قوم پرورای په کې شروع دي چې پناه په خدای تما ته وای چې یو الګ دولسم پاسي دولسم او هغه 16 او 17 گریډ او 18 گریډ کې لګي او یو الګ ډبل ایم ای کړی او هغه تکلرکی نه ملایي د وزیر خپل دولسم پاس 17 گریډ کې لگا او د غریب بچه ډبل ایم ای هغه تکلرکی نه ملاويږي دا سملک دی یا دا ملک د وزیرانو د پلار دی دا خو قوم وینو تپوس به کړي وې قوم وې دا قوم دی
چرتا وزیر راځي او صاحب دوی د ګډو رونه دي خو چې شین بوټه ورته وګوري چې دلته بچي وي دا د چایو سپي دا د روټۍ سپي دا د شنو چایو سپي دا د کباب او د روټۍ د کچرو سپي دا د سود د زکات مردار خواره سپي دا خلق دی ډېر شکر دی رمې خوشحالي که چینی ګران شي ویم الحمدلله که اوړه ګران شي ویم الحمدلله کپڑے ګران شي ویم الحمدلله خدای نور تیز کې چې د دوی په دې سینو باندې سنبې منډیو زخم سټي د بیزو پشانو جوړیږي دا قوم د دې قابل دا پتا سو ټول عذابونه دي پولیس نه تاسو ولې جاړئ عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل شي دا ډټسنو والا جاړي آی پولیس رانه لاره دا ډټسنو نیو دغه پکې تلم سورلې میوړې رانه وی چې مونږ پکې غشت کومال ډېرې خکړي سم کاری ته ډټسن والا ته چې دا مړې وړم په څو به اوس نو چې د 100 روپو لاري 1500 درته وای کنه دا رامیان دارش کو والا راشي پولیس نه تنګ ډېر خکار دو قدمه دي چې بوزي 15 روپے درنالي کنالي ها وای دارش کو نو چې پولیس والا رونی سي پولیس د عذاب د پرشکو نازل دي عذاب د پډټسنو نازل دي عذاب د پسوزا کو نازل دي عذاب د پټرکونو بسونو والا وګورئ بس جوړ سمره سورلو ته دي او دوی د پیسو د پارا ورلوټ کی چې واوړي نو د لاسو په ځای پکې 200 ومړ کیږي پیسو د پارا کوي کنه نو چې تا ورلوټ بسونه بوزي او د قوم بچی تبا کې نو پولیس قدر نه لشل روپے واغست څه کو فروش ا د خدای بندگان نه ډیر ښه مونږ نه دیوالي خو آرام توپ کینو چارامي توپ کینو سزا خو بم ځان لساته کنه ما ته دی پولیس وی چې 10 روپے را کېشل راکړه یا مجسټریټ دراشي ما دی چالان کی کنه ولی هو تغالی کنه چې غلی نو عذاب د پولیس په شکل کې درته راشي مجسټریټ سزا در کی تغالی نو عذاب د مجسټریټ په شکل کې درته راشي دا قوم خدای پیژندل دین نه لري دین نه لري تاسو وای په ایمان چې په دې بازار کې په کلی کې په وطن کې سوک سپېړا وش مور دم تانه تمنډا وي خزه دې تانه تمن چا جمعه ترامنډا کچ راځي چې قران سره راپورټ وکړو څوک راغلي لکه تانه کې څه اسمان دې افلاطون ناشته راځي جمعه ته ستاو زما منس کې تنازل چې قران ته راپورټ وکړو چې قران زمونږ څه فیصله وکړه بسبب څوک راغلي جمعات خدا تانا دا څوک راغلی جمعات ته چې جمعات کې راپورټ وکم چې ما سره دا زیاتې کی ټول د پیرنګي قانون تمنډي وای چې د پیرنګي قانون تمنډي وای او د خدای قانون دې پرېخه ده نو خدای به نور تبا کوي نور بغیر کې نور به ذلیل کېږي نور به رسوا کېږي نو ادریس علیہ السلام تپوسو کو چې دا وې دا هغه زبانیه ملائکی دي چې د جهنم په حفاظت مقرر دي راغه بیا تقاضا وکړه چې یا الله اوس جنت راته وخایا مرگ میں مولیدو جہنم میں مولیدو انو دا جہنم دسی اور کدا اغا اور یوس پڑ کے دی دنیا تراشی نو دا ټول دنیا بس کروٹش ټول دنیا بس کروٹش بیا
بیا په دې جهنم کې طبقات دي، درجات دي. اسفل السافلین اعلان دی تاخچه د جهنم ته وای. علماء وای چې یو پیسہ پردای چا په دنیا کې په ظلم وخوړه، یو پیسہ په قیامت کې چې دا سړی وبخلی شي ورته به وایي نور ګناه دې معاف دي، خو د فلاني سړي یو پیسہ وا در باندې اوله ورله دی به منډه کې چې کور نه پیسې راواله، هغه پیسہ به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي، نو دی به ورپسې ورټوپي. نو لاندې تاخچې د جهنم ته به ورسي او یا زره کاله به پکې پروت دي چې هغه پیسہ راوالي او بیا سر لراشي، نو بیا به د لاس نه وغورځېږي، نو بیا به لاندې تل ته لاړ شي، دی به بیا ورټوپ کې بیا به اویا زره کاله پکې پروت یو پیسہ. نن قدم بیرته مونږ ټول آرام خوارئ، پردي حقونه، غلې ډاکې، پرانا ورځ شوکې، پردي مالونه وهل، دا زمونږ کار. نن ولې ستا ملک کنټرول کیږي نه؟ ولې؟ ځکه چې کوم حکومت د خدای نه نه یریږي نو قوم داغه نه نه یریږي. کوم حکومت پړه کې چې د خدای یاره نه وه نو د قوم زړه کې داغه حکومت یاره نه. عمر فاروق د خدای نه یریده، نیمه شپه ده بار راووتو کوڅو کې ګرځي، یو مور لور ته وایي چې هله بچیا د پایو کې اوبه واچوه لږې کمې دي نن. ویل مور امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې اوبه مه اچوئ. وی امیر المؤمنین به چرته اوده پروت دي، دا وخت امیر المؤمنین چرته دی؟ اوس عمر دا خبر اوري په دروازه کې، لورې ورته وایي مورې خبره دې ټیک وکړه، امیر المؤمنین به اوده پروت دي، خو د امیر المؤمنین خدای خو اوده نه دی کړی، د هغې خدای خو راته ګوري. نو د کوم حکمران پړه کې چې د خدای یری کور پروت دي او په کوڅو کې تې نه او په کورونو کې تې ښځې یری. نن تاسو نه ښځې یری؟ ښځې خبره دې کړې نه چې په سر دې متیازې او بیا د دې شیخانو ښځې کېنوئ ګیره دې کلش د زوی واده مې دی زه به پکې ګډېږم نه، زه ګیره دې په جومات کې خوځوه. تاسو خیال راکړئ نن موږ نه ښځې نه یریږي. ښځې دې حکمران طبقې نه چې ښځې یریدی نو ښځې به ورسره په دورو تللی بیا هلکه ته روانې بل ملک ته په ګرنیټو لګې نو ښځه سله بوځې. بوره ورته وایي چې ولې ته ځې نو زه به نه ځم، اوس دې برمه کوم. نو د ځان نه مخکې دوڼ دوڼی